د ننګرهار ولایتي شورا د اداري پلاوي ټاکنې دغه ټاکنې د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون او نورو غنو ادارو د استازو په شتون کې ترسره شوې په یادو ټاکنو کې احمد حضرت د 13 رايو څخه 14 رايو په ترلاسه کولو او ځل بیا د شورا رييس محمد دورانې د شورا مرستیال او ذبیح زمری په بشپړ اکثریت د شورا د منشي په توګه وټاکل شول. احمد حضرت د 13 رايو څخه 14 معتبر رای ترلاسه کړي چې د 14 معتبر رایو پر اساس د ننګرهار ولایتي شورا منتخب رئیس وټاکل شو. ډاکټر محمد دورانې صاحب او ډاکټر محمد کاموال 13 رایو څخه ډاکټر صاحب محمد دورانی هم 9 رای ویوړلې معتبر رای ویوړلې او ډاکټر محمد کاموال هم معتبر رای ویوړلې. ډاکټر محمد کاموال په خپل خوخه ډاکټر محمد دورانی ته تیر شو. ذبیح زمری د 13 معتبر رای څخه 13 رای ترلاسه کړي او د ننګرهار ولایتي شورا منتخب منشي وټاکل شو. ننګرهار د ولایتي شورا د اداري هیئت لپاره ټاکنې ترسره شوې. د ریاست لپاره جناب احمد حضرت صاحب د ریاست لپاره کامیاب شو. په همدې حال کې د ولایتي شورا رئیس احمد حضرت پر مرکزی حکومت غږ وکړ چې د ډیورن کرغېړنې کرښې په تړاو دی چوپ خوله نه پاتې کیږي او په دې اړه د افغان ولس خپل دریځ روښانه کړي کنه دوی به په مدني حرکتونو او ولسي پاتونونو لاس پورې کړي. د مرکزی دولت نه مې خواهش ده او اخري ځل لپاره به دا خواهشي چې دغه ازغن تار موضوع چې دا د ولسونو سره نور شریکه کی کچیرته زمونږ حکومت د پاکستان حکومت سره دا معامله کړې وي هم د ولسونو سره شریک کی کني کړي نو تر دې دمه ولې په چوپه خوله پاتې دي. دغه موضوع تاسو ګورئ چې میډیا کې هم ګرمه د هغه تېره ورځ حاجي صاحب ظاهر قدیر په پارلمان کې چې کومې خبرې وکړلې هغه زه تاییدوم کاملا رښتیا به ځکه چې دولت سره د دې جواب نو کچیرته زمونږ دغه خبرې ته مرکزی حکومت جدي توجه ونه کړي نو آینده کې به موږ خپل مدني حرکتونه شروع کړو. موږ بیا په خپل ولس غږ کوو چې پاسون دی وکړي د دې په مقابل کې. د یادونه ده چې دا د ولایتي شورا اداري پلاوي 4مې دورې وروستۍ ټاکنې دي خو پښتنه دا ده چې د دې دورې تر بشپړېدا وروسته به د ولایتي شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره شي او کنه وروسته به څرګنده شي.